د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت بخیر. د شپږو بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې رئیس تاریا ورسره عمل پلاوي د میدان وردګ ولایت د سفر پر مهال د یاد ولایت له والي قاری بختیار معاذ سره کتلي دي. په دغه لیدنه کې ښاغلي تاریا ویلي دوی په افغانستان کې د روغتیا، پوهنې او د ځوانانو د مسلکي روزنې او د خوړو د سرچینو ساتلو په برخه کې فعالیتونه لري. د ولایت والي ښاغلي معاذ له راغلي پلاوي د میدان وردګ ولایت لپاره د روغتیا، پوهنې او کرنې برخه کې د لا ډیرو خدمتونو او پروژو د پلي کېدو غوښتنه کړې او دوی ته یې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې تر 12 میلیونه ډیر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د مارچ میاشتې په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې اقتصادي ځوړتیا، د بېروزګارۍ زیاتېدا، د اوږدو جګړو او اقلیمي بدلون اغیزې په افغانستان کې د بېوزلۍ د ډېرېدو اصلي عوامل دي. یونیسف وایي افغان ماشومانو ته د مرستې لپاره 1 میلیارډ او 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې 15 سلنه برابرې شوي دي. د اقتصاد سرپرست وزیر د آسیایي هیوادونو لپاره د اروپایي ټولنې د اړیکو څانګې له مشر او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شاژدافیر رافایلا یودیچي او مل پلاوي سره لیدلي دي. د لیدنه کې نوموړي ویلي اروپایي ټولنه چمتو ده چې له افغانستان سره د بشري او پراختیایي مرستو سربیره د خصوصي سکتور د ملاتړ، د کوچنیو تشبثاتو د پیاوړتیا او د 11.8 میلیونه یورو په ارزښت د اقتصاد وزارت په همکارۍ ښځینه سوداګر او پانګوالو ته د کوچنیو قرضو د ورکړې لړۍ پیل کړي. بلخوا له پولیو څخه پاک افغانستان موسسې ویلي چې سبا دوشنبه به په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیل شي. دغه موسسې په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې په دغه پروګرام کې ماشومانو ته ویټامین ای هم په پام کې نیول شوي. له پولیو څخه پاک افغانستان موسسې خلکو ته سپارښتنه کړې چې خپلو ماشومانو ته د ویټامین ای لرونکي خواړه ورکړي چې له دغې ناروغۍ وژغورل شي. د ننګرهار د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ویلي چې د دغه ولایت په 22 ولسوالیو کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله 16525 جریبه د غنمو، سبو او هندواڼو فصلونه، 10 جریبه بڼونه، 100 څاروي، 3 بندونه، 2 ویالې او نږدې 14,000 متره کانالونه له منځه تللي دي. د ننګرهار کرنې رئیس پر نړیوالو او کورنیو مرستندویه ادارو غږ کړی چې د سیلابونو له امله د زیانمنو افغانانو لاسنیوي په برخه کې بیړني اقدامات ترسره کړي. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په تیرو 3 ورځو کې د هیواد په 15 ولایتونو کې د سیلابونو راوتلو او سختو ورښتونو له امله 8 تنه مړه شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. دغه وزارت وایي دغو سیلابونو د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالي زیانونه هم اړولي دي. د یاد وزارت وایند ویلي چې ځاني او مالي زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د ټاپي پروژې اجرایوي مشر ویلي چې ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د غازو د نللیکې پروژې بشپړولو ته ژمن دی. د ټاپي پروژې اجرایوي مشر محمد میرات امانوف په پاریس کې د انرژۍ په اړه د ترکمنستان د پانګونې غونډې ته ویلي چې هیواد یې د ټاپي پروژې په برخه کې له نړیوالو قوانینو سره سم پرمختګ کړی دی. له هیواده بهر د دوبۍ حاکم شیخ محمد بن راشد المکتوم ویلي چې د دې ښار په سویل کې د المکتوم په نړیوال هوایي ډګر کې د 4.15 میلیارډ افغانیو په ارزښت د نړۍ تر ټولو ستر هوایي ترمینل د جوړولو طرحه تایید شوه. نوموړي ویلي چې دغه ترمینل به د څه باندې 280 میلیونه مسافرو ظرفیت ولري. او وروستی خبر مو ده چې د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد نړیوال جام ته د فوټسال ملي لوبډلې د لارموندنې مبارکي ویلې. د هیواد فوټسال ملي لوبډلې نن یاد جام ته د پلی آف سیالیو کې کرغیزستان ته 5-3 ګولونو پر وړاندې ماتې ورکړه او د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل نړیوال جام ته لاره ومونده. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. دا و مهمه وروستي خبرونه.